السلام علیکم ستړي مشه درنو ستانو پام راګرځوم د نن ورځې مهمو خو ډېرو لنډو خبرونو ته که تر وروستیو راسره پاتې کېږي ډېر مهم خبرونه به واورئ. په هیواد کې د کرونا 50 نور مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین پیروز نن په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کرونا 50 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1226 ته رسیدلی دی. پیروز وایي تر دې دمه 122 کسه بیرته له کرونا جوړ شوي او 40 کسه د کرونا له امله مړه شوي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي له 4 میاشتو نظامي زده کړو وروسته یې 1180 افسرانو او سرتیرو ته د فراغت تصدیق پاڼې ورکړې دي او د دندې لپاره تیار دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي اداره وایي د هند له مرسته شویو غنمو 15000 ټنه هرات ولایت ته ورسېدل. دغه اداره وایي د 15000 ټنه غنم به په هرات ولایت کې ذخیره کیږي او پاتې نور 20000 ټنه به یې له 3 میاشتو په کم وخت کې د چبار بندر له لارې هیواد ته انتقال شي. د NPR رادیو د خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر پر امیر شیخ تمیم او د پاکستان په لومړي وزیر عمران خان باندې فشار راوړی ترڅو طالبانو د سولې تطبیق ته وهڅوي او دغه هوکړه د ممکنه ناکامۍ څخه بچ کړي. NPR وایي په همدې تړاو ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په جلا جلا توګه له شیخ تمیم او عمران خان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. وسلوال برید کې 5 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. شمالي وزیرستان کې په یو برید کې 5 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پاکستاني عسکرو پر موټر راکټي برید کړی او په دې پیښه کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداراز یو ملکي وګړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی دی. پاکستاني پوځ د پیښې پخلی کړی دی. وایي دوی د پیښې د عاملینو پلټنه پیل کړې ده. د پاکستاني طالبانو ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. وایي ګڼ پاکستاني عسکر یې وژلي دي. او وروسته لنډ خبر مو دا چې د روغتیا وزارت د چین طبي مرستو 2مه بسته هم ترلاسه کړه. د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د ګاونډي هیواد چین د طبي مرستو 2مه بسته هم نن د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د روغتیا وزارت ته تسلیم شوه. په دې طبي مرستو کې تشخیصیه او محافظتي کیټونه، ماسکونه، محافظتي عینکې، د طبي معلومولو دستکې، وانټلنټونه، PSR دستګاه او سامانونه هم شامل دي. د امیر روغتیا وزیر د افغانستان په استازیتوب د چین طبي مرستو مننه کړې ده او دغه توکي د روغتیا وزارت د جدي اړتیا وړ توکي بللي دي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو ویلي مرسته یې د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره کړې ده. لیدونکو دا تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چارې.